سلامونه ګرانو دوستانو. امریکا کالیفورنیا ایالت ساکرامنټو ښار دی او دلته نو د چپلی کباب لپاره یو کړۍ لګېدلی دی یو رستورانټ مخې ته او وطني چپلی کباب پخوي. نو ماشاءالله غوړي ډېر تازه ښکارېږي ځکه زموږ ستاسې په وطن کې نو چې کله کبابو ته ورشي نو غوړي تک تور وي. نو دغه دی اوس موږ ته کباب پخوي. نو سلامونه وروره، ستړي مه شئ. تاسو څنګه وئ؟ ښې وئ؟ مسافري ژوند زندګي مو ښه ده؟ راته ویلی شي چې د کوم وطن یې؟ افغانستان. ماشاءالله افغانستان. افغانستان کې د کوم ولایت یې؟ کابل. ښه ډېر ښه ډېر ښه. مخکې د کبابو پخولو تجربه درلودله که دلته؟ نه، افغانستان تجربه. ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. نو دا خو وطندار وختو او شا خبر افغاني کباب شو. نو ګل هم را سره دی. ګلدامین صاحب څنګه چل دی؟ څه احساس دی وکړو کله چې د وطني دیګ ولیده؟ مزه به یې ګورو. بالکل. نو زموږ ستاسې وطندار چې دی له خیره بس دا دی لګیا دی زموږ لپاره کباب پخوي او خورو به یې نو. څنګه فرمایش؟ ما خو دغه کې ډېر واچوه نو بیا دغه یو کې ډېر واچوه. ګل چې دی نو د مرچ شوقي دی او بالکل ورسره څنګه چې دی دلته نور کبابونه هم پخېږي. بهاري کباب، چکن شاهی کباب. چکن شاهی کباب پاکستانی کراچي. بهاري کباب. بهاري کباب. نو دا به موږ بیا ټرای کړو له خیره. دام د دې دا کباب خو دا ځل موږ چې دی یوازې دې پسې راغلی یم. نو دا د هغې وطندار د لاسو کباب به خورو او بیا به نو تاسو سره د دې ویډیو وروستنۍ برخه کې هم وایو چې کباب ذایقه یې څنګه وه. وطنواله غوړي خو تازه دي. هلته وطن کې خو تک تور لکه مبلین داسې ښکارېږي. نو افغانانو لپاره کوم ډسکاونټ شته دی؟ تاسې د دې ریټ څه دی؟ یو دانه ریټ نه به د معلومات نه لري. نو دا یې لکه چې اونر دی. سلامونه، ستړي مه شئ. څنګه یاستئ؟ جوړ یې ستم ښه دی؟ تاسې لکه چې د کوزي پښتونخوا یاستئ؟ ډېر ښه ډېر ښه. څنګه دی کاروبار مو؟ څنګه دی ګټه کوي نه کوي؟ او تاسې ته به افغانان کسټمر هم راځي دي؟ د افغانانو هر میاشت کې یو 2-3 ودونه کېږي. ډېر ښه. زموږ چې کوم مین منیجر دغه افغان دی که نه؟ ډېر ښه. هغه نو منیجر چې افغان دی. درمله در وایي. نو دلته به معمولا وطنداران ځینې سوالونه هم لري چې تاسې دلته یوازې رسټورانټ دی حال هم لرئ د ودونو لپاره او که څوک موږ سره دي زموږ تقریبا 6 خلک 3 دې ځای کې دي، 3 ساکرامنټو کې دي، یو ډاون ټاون کې دی. ټاون کنټري له سولاج کنه ویب سایټ باندې ټول په ډیټیل باندې کړی دي. بل لکه موږ ته د افغانانو کم از کم هر میاشت کې 2-3 ودونه کېږي. خپل د پښتنو زه اواز کوم منیجر ته خو زموږ هغې ته سره خبرو کې پوره موږ ته پوره ډیټیل وګوره. افغان ویډنګ وګوره، افغان پاکستان ویډنګ پیکج دی نه؟ بالکل. هغه ورته وښوئ. هغې کې هسې پکې لیکل دي چې د صبح نه څه دی داسې داسې یو ویکینډ کې چې کوم لوګو ګران ده خو ویکینډ کې ډېر اسان ده. نو دا زموږ ستاسې افغانانو لپاره ښه خبره ده چې دلته زموږ یو شمېر پښتنو سرمایه‌ګذاري کړې ده چې ټول کولی شي خپل غم ښادۍ په وخت کې چې دی دلته استفاده وکړي او راشي. نو ما ولیدل چې تاسې د بفې سیسټم هم لرئ. بفې روزانه بفې کېږي جي. پیزره چې ده پیزره دی هغه پکې پاکستاني بفې ده. 1999 پکې ګوډ پکې فریش هغه ټول پیزره ګودرې. بیا فرایډې، سیټرډې، سنډې دې راځي 24.99 کې د افغان پکې پرېږده. دا کابلي پلاو، دا چلاو، منصور دغه کره وایي. نو منیجر صاحب موږ خو همدلته ساکرامنټو کې اوسېږو. یو جرنالست یم. د کوم ځای؟ ما عرب رسنیو په داسې کار کړی خبره ده چې په پښتو غږېدلی کېږي. څنګه دی کاروبار هم څنګه دی؟ چپلی کباب ته وطنداران راځي؟ دا خو یو رقم تاسو د افغانستان شی دی او دلته ډېر په سختۍ پیدا کړي. د لرلو مخکې خو ډېر وړوکی دي اوس
دا چې دی او دوه کال نه باندې تمامه چې دا سبا نه مره پیدا ډېر دوه کلونو کې لکه تاسې دا چې برابر دی او دوه وخت برابر دی خو په هغه په ژوند نه برابر ډېر نو خدای دې وکړي چې خپله کوالټي او ښه خبره برکې د دونو ته پوښتنه کوي د دونو ما راځي وګورئ دلته په دغه ځای کې تاسو سره څومره افغانان په کارونو باندې بوخت دي هغوی ته د کار زمینه برابر ده ستاسو د لاسرسي افغانان دي ولا نو زمونږ په دې درې رقمه خلک یو افغانان ډوډۍ ورکوو پاکستاني ده مکسیکوي ده عربي ده نو هر هماغه ډوډۍ ته موږ ټیم ورکوو اوس افغانان یې تقریبا د خپل حال د ډول کې لس نفر افغانان کوي هغوی کوي د کباب والا افغانۍ دی پلاو والا افغانۍ دی دا زموږ بل عامر باید دغه د کراچي فوډ فیسټیوال دا ګوره هری کباب دی دا په اړه ما ویډیو کې یادونه وکړله د حال موضوع ته به راشو څومره کسان په دغه حال کې ځای حال وګوره اوس بالعالم دلته په تنفیذ بیا به حال کوي حال کې نو تقریبا موږ روز د شپږ سو والا ده نو په هغې کې یو چې دی غټ دی هغه 15 والا دی چا والا جوس دا لکه چې جوس دی نو جوس یې موږ نو دوستانو زه به دننه حال ته د حال وضعیت هم ګورو چې دوی څه ډول حالونه لري او که تاسې آینده کې پروګرام لرئ نو څه ډول کولی شئ چې دلته راشئ دوی سره بوکینګ وکړئ نو انا سعيد زمونږ کباب هم تیار ده خو کوشش کوو چې په لنډه کې تاسو راته معلومات راکړئ نو راځو دغه حال دی لکه چې اوس غیر منظم دی خو بیا به نو دا یو د دې کې خو داسې پیراني لیټونه لګېدلي دي زمونږ یې راتګ سره ولګېده راځه لږ راو د شما پرځ د تجزیه افغاني پارټي د کم زه څنګه سره یو خو یو سره بل خو زما هم د خیره دلته ان شاء الله استاخذ نزديده دعا کوئ لکه مولا لرو مولا فکر مو کوی دا نکنه ما خدا څومره ښایسته حال دی او راته ویلی شي چې په دغه حال کې څومره کسان زیږي مونږه دغه را روان 29 باندې مونږ د افغانانو پروګرام لرو چې دې حال کې تقریبا 950 نفر راځي ډېر ښه او په دې کې بیا خوبي دې دا چې مونږ هم زنانه او مردانه د جدا حالونه لرو که خلک غواړي چې یو ځای وکړي یو ځای کولی شي او خلک غواړي جدا یو کړي جدا هم کولی شي بیا په دې کې یاد مې ونیول چې مونږ دا کوم واده پروګرامونه چې لرو مونږ ښایسته یو باستا ورته لرو هغه پیکیج ورته لرو چې په دې کې هم ډوډۍ ده هم حال دی هم سرویس دی هم فوټوګرافر دی هم ډي جے دی لکه موزیک والا هم کیک دی پکې کوم شو جوړوي چې هغه ټول پکې لرو او بیا یاد چې مونږ دلته خالي نه مونږ 4 حاله په رنچکوډوا کې دي او 4 حاله په فولټن کې دي د ساکرامنټو یو آوټډور دی چې په الډراډو هیل کې دی یو مصنوعي بل راغستی چې د ډاون ټاون کې دی په جي سټریټ کې کیپټل نه راځي خواته نو ان شاء الله هر کم خلک هر افغان چې راشي د هر ژبې مونږ ورته هر کوم شی چې د ضرورت نه زیات دي هغه ورته مونږ برابرولی شي دا ښه خبره ده چې دلته د تاسو یادونه وکړه چې موږ دوه ځایه حال لرو یو د ښځینو لپاره یو د نارینهو لپاره دا موږ ستاسو افغانانو لپاره فکر ونه کړي چې ګواکې هلته که ودونه کېږي نو هغه د افغان کلتور سره نه کېږي نو زه دا وایي چې تاسو ته نور ته دغه چې دی دا مونږ یو سمپل ډیکور دی دغه مثال طور دی کې چې دا د مونږ کوم پیکیج چې دی په کوم رنګ چې تا میزي په هغې رنګ تا سټیجي په هغې رنګ به تا د نکریزو میزي بیا هغې رنګ باندې تا دا نیري نو په دې کې مونږ تقریبا 200 مختلف رنګونه ډیزاینونه لرو په انستګرام باندې وګورئ ټاون کنټری ایونت سنټر موږ هغه وګورو بل طلاق وي هغه هم داسې نه چې ویډیو کې کباب خوند نه لاره دا تاسو څه خیال دی ونیول دي دا اوس خپله دا فلور دی دا به کوم وخت چې موږ
فوټوګرافي کوو او نمبرداري کوي نو کله دلته د موږ وطنداران یا د دو هغه اوسخیل خلک راځي نو خپله لګېږي په لکه سره کوم شوي تاسو ګورئ سبا د واده دپاره په ډېر ښایسته یو سټیج جوړ کړی او هم چنان په دې کې یادوارېږي یاده مې چې موږ دا کوم هالونه چې اوس دا غټ لرو دا ډېرې فیچرس لري لکه هغه سکرین چې تاسو ګورئ چې لګېدلی هلته که نه هغه یې موږ دوستان چې په هغه کونج کې د حال ناست دي هغه لازمي نه ده چې دلته نږدې سټیج ته راشي بالکل تاسو د کیمرو په واسطه باندې دا هغوی ننداره په سکرین کې کوئ بالکل نو دا بیخي سټنډر باندې برابر حال دی دا د موږ ضرور درته وږي د موږ د دا به درته ولګوم دا موږ د کیک یو نوی سټیج دی ډېر ښه خو به خیر چې خبر تاسو راځئ نو موږ ځان ورته زمونږ داسې کار ټیم دا ناڅاپي داسې چاپه غوندي تاسو وایي چې د 29 باندې که منډې پر راشئ که نه ډېر ښه یو 2-3 بجې راشئ نو دواړه حالونه به تیار وي بالکل وګورئ چې دا ښه همداسې به وګورئ اوس وګورئ که نه اوس هم وګورئ بیا به وګورئ هغه جوړ دی نن دا وګوره دا د موږ د دلته نو دې په سر کیک راځي بس یو د کیک او د ملګرو دا کامیاب به ایسته کوم ورنه وبخښئ نو دغلته کیک دی او بیا نو چې پروګرام یې دلته خو به موږ کولی شو چې بډګي پروګرامونه موږ چې کوم دا سرویسونه دي دا غټ وړوکي فرق نه لري موږ نو د هر دا څو دلته اوس دا خپله ډیزاین دی نور دې په سر کیک راځي د ناوې د وړ هلک دپاره هغه به دا خوا چې ورودرېږي لکه څرنګه دا ورور ولاړ دی دلته یې کټه کوي تاسو صاحب بیا نو هغې نه بعد نو بل موږ شیټ لرو هغه بیا خلکو ته ورکوي نو دا چې هر ډیزاین باندې تا عمومي سټیج و هغې ډیزاین باندې دا نو بل حال ته مو او یو شی بل سرویس یې په دې کې یاد چې موږ دا غواړم ناوې اتاق دی دا یو بل ځای دی چې دلته مثال هغه زموږ تاسو وطنداران چې کله نوی حال ته را داخل شي یعنې غواړي چې ځان منظم کړي که نه نو دلته ورور هغه سیاسر خپل ځان منظم کولی شي بیا حال ته ودرېږي دا نکاح روم دی خو د نکاح دلته اوس ورور که چا نکاح نه وي تړلي که نه دا د خاص کر د مجردانو شعبه ده دا لږ ترتیب نه ده دلته نو مولوي صاحب کیني افغاني کلچر وګوره افغاني کلچر پوره د رواجات پکې ډېر سټال ته نه دا وګوره وطني چهارمغز دي او دلته مولوي صاحب کیني او دواړه طرفونه کیني دواړه کورنۍ کیني او نکاح موجود دا تاسو دا ټول د دې مربوط هغه د خیر دا خو راول دې څنګه د ډسبین دی دا ځین ټول ویني دا د پارکینګ دا ټول پارکینګ که څوک راځي او د موټر درېدو یې را دی نه کولی شي او دلته ورسره دې کې یو خوبي دا دی ډېر محترم نه دی دا راځي مرغۍ هم شته همداسې ده ډېر ښایسته یو هغه دی کار دې کې درې ورسره کولی شي لږ یعنې بازار نه لږ ځای لرې دی او موږ تاسو پکښې او افغانانو دا خو خوب راځي چې لږ ځای ارامه شي همداسې دا چې اوس کوم چې په نهه ویشتم باندې زموږ د افغانانو واده دی دو تقریبا 500 نفر پورې موږ آډر راکړی نو وایي کېدای شي چې عملاً زیات شي نو دا خوبي په دې کې دا ده اوس دا یې د زنانه ځای دی بالکل دا یې د مردانه ځای دی او دواړه مختلف ډیکورونه بیا کولی شو چې ستاسې اشرفخانې نه لیدنه وکړو چې لیدونکي وویني چې آیا ستاسې کارونه څنګه دي صفا دي که نه دي معمولا ځینې خلک شکایتونه کوي چې ګواکې دوی مثال په دغه رسټورنټونو والا یا د هوټلونو خرالونو والا چې ډېر صفایي نه کوي نو هغې نه به هم لیدنه وکړو چې هغه یوه خبره وکړه هغه د څه خبره د مشرانو د بعضو خلکو خبره وکړه وایي رسټورانټ د نږدې دروازې نه کېږي که دروازه کره نه وایي رسټورانټ کره دا یو بل ښایسته ډیزاین دی بالکل چې دا نږدې ځي هغه وطندار به لیکونه ولګوي نو موږ به ماشاءالله دا د ښځو دا د نرانو دا د نرانو دی هغه د ښځو هغه د ښځو خو بیا هغه نو بیا ډېر لوکس ښکارېده یعنې دا تر اوسه دا مکمل شوی هغه لا نیم پاتې دی دې کې تقریبا 300 نفرو پورې ځای راځي خو دې بیا خوبي ده چې دغه ځای کې تاسو ګورئ دا د ډوډۍ ځای نامان ساین دی بیا د دې دا خواته تشنابونه دي د دې یو خوبي پکې دا دا دې چې دا کوم چت دی سیلینګ دی دا اوپن دی یعنې دا خوبي په دې کې دا راځي چې هم موزیک سیستم ډېر پراخه والله خبر دی کې دا ده که خلک څه غواړي زموږ حال د چھت کې څه بل شان ډیکوریشن وي که نه نو دې چھت کې ډیکوریشن نور پکې کولی شي پکې سپین کوي تور کوي سور کوي ټول پکې چاس پکې ستا
د دې ساري سره د دې حال یو بله خصوصي دا ده بعضې وخت کې موږ تاسو چې ما وایي مشخص خاص میلمانې دي پر افغانستان کې بعضې وایي ما د خاص په میلمنو ته یو ځای جوړ کړه دغه ځای د دې حال کې د خاص میلمنو ځای دی چې مستقل ځان ته تشناب لري مستقل ځان ته ځای لري مستقل ځان د اوبو ځای لري بیا دا دې خوا چې ټول نور میلمانه کیني خو چې تا یو خاص میلمانه یا د هره خوا نه شي که نه ته ورته مشخص ځای جوړولی شي او دا یې بیا سټیج دی زه به نن ډېر کار لا نه دی کړی ډېر یو ساده سمپل سیسټم هم ورته جوړ کړی دی خو چې هغه لکه مخکې چې ما تاسو یادوري وکړه چې په هر کوم ډیزاین تاسو موږ انسټاګرام پیج ته لاړ شئ ته په دا 10 کال چې موږ کوم کارونه کړي تقریبا یو زر نه څه کم زیات هغه ټول په هغې کې شته نو هر ډیزاین او رنګ چې خوښوي هغه یو بل وړوکی محل دا وګوره زه وړوکی دا وګوره او بیا دې کې دا خپله دا سپیکران سیسټمونه چې وینئ دا هر حال د موږ په مکمل شانو پټ دی جزئیتونه لري سره دا به دوه انټرنس لري دې خوا نه هم راتللی شي ورته او هغه خوا نه هم ورته راتللی دغه نو د څوک چې راننوځي د هغوی دروازې مثال که بعضې خلک به یې د موږ افغان شهر بیخي دا د ښځو نه د موږ مخه جدا شي بس همدا به وي نو بس بیا دا یو شی دلته نو ډېر دغه انشاءالله دا نو باید هغه کار چې مخکې راته وایي کنه لکه سالګرا او بل شیان چې غواړي پکې وکړي نو دا ته تنظیم شوی نه دی خو دا تقریبا د 100 نه تر 100 نفره پورې ځای لري دا یې د هغه سپین ځای چې ویني هغه یې د ماشومانو د ساتلو ځای دی یو نفر ورته کوي دا بیا نو اتاق دی د ناوې او د هغه د داماد د هغې تشنابونه اخلي مانا راځي دی کي کې بیا به راوځي او بل تشنابونه په کوچ کې دي او دغه به د مایل سیسټم یې دا به ډوډۍ مې ډیجه ته نه لګي دیګه تا کوچ وړوکی پټي ده کنه خیر دی او وړوکی پټي کې دا نو د ویاړ ځای دی چې زموږ ستاسې پښتانه په امریکا کې او بیا په ساکرامنټو کې داسې ستر سرمایه گذاري کړې ده او دلته یې د دوی لپاره د خدمت یو زمینه برابره کړې ده د خوشحالۍ یو ځای جوړ کړی تر څو پکې یو ځای راټولېږي او پروګرامونه پکې کوي دوی ته به لغونه نو له تاسې ډېره مننه چې موږ ته مو قیمت ان شاء الله سلامات